ولاړو او داسې سر یې ښکته کړی و دا خیال چې دلته خو پولیس نشته دی د هغه نو کیسه یې شروع کړه پرون مې څه نه و خوړلي سهار مې نه و خوړلي نن غرمه مې نه دي خوړلي داسې بار یې وکتل نو هغه وردی ولاړ ماښام یې هم نه کړم پروا نه چا راکړی دی که نه یې نهسي پروا نه وکړه ستاسو د ساحل صاحب خو تاسو ټول یې زموږ نه ښه پېژنئ زه به د ساحل صاحب باره کې څومره ما پېژندلی یو دوه درې خبرې نه وکړم چې ساحل صاحب بیخي سوچه سړی دی هغه کې هېڅ څه بناوټ نشته دی هېڅ داسې هغه پکې نشته څنګه چې دننه دی همداسې بهر هم دی بلکې د دننه بهر پسې ماته یو څو شعرونه رایادېږي چې هغه غزل یې داسې دی چې څوک په خوب کې راته وایي پاسه پاسه سپین سبا دی پاسه سترګې کړه راپورته بېګانه خوب دې رښتیا دی څه په غرب یې راویښ کړم خدایه دا لیونۍ څوک ده څه په غرب یې راویښ کړم خدایه دا لیونۍ څوک ده زړه په درز نارې کړي لا تر اوسه په درزا دی او د دې غزل هغه مقطع چې ده نو هغې ما کله اورېدلې وه ما به ساحل صاحب ته ډېر نظر کوم هغه مقطع کې وایي چې په ظاهر کې باطن دی په باطن کې ظاهر دی په ظاهر کې باطن دی په باطن کې ظاهر دی د ساحل ژوند د ملنګ دی د ساحل زړه د باچا دی د دې چې څومره سوچه دی او څومره خالص دی د دې باره کې چې خپل یو دوه درې یو خو د ساحل صاحب یو بل کمال هم دی چې ډېر انتهایي شوق دی لکه د په ناستو او په ګپ کې د هر څه نه هغه ګپ جوړولی شي او خندا او محفل کې دغه کولی شي د دې شوق یو مثال دا وایم چې موږ کابل ته تلو ساحل صاحب راسره و د اسد دانش د زوی واده و نو چې کابل ته ورسېدو هلته دغه پوسته وه دوی ورته پوسته وایي هغې کې یو سړی ولاړ و پوجي و هغه چې دغه زمونږ د پینپوش دا دروازه خلاصه شوه نو هغه سر راښکاره کړو موږ ټولو ماسکونه اچولي وو نو اول یې په فارسۍ کې وویل وایي ماسک راکش کړو بیا په پښتو کې ویل دا ماسکونه کوز کوي چې موږ ماسکونه هغه ته ټولو ته داسې په نمبر وکتل بیا ویل ځئ ساحل صاحب ما ته وایي طیب خانه وایي دا څه یې ویل دې سړي او څه یې کول ما تالاشي کوله نو ده خو هېڅ هم ونه کړه موږ ته یې ویل چې ځئ ما زموږ مخونه یې وکتل پته ورته ولګېده چې دا شریفانان خلک دي نو ځکه یې وویل چې ځئ خوا داسې ویې خندل وایي په کابل کې لومړی هوښیار سړی سهار دې خالص خبره درته کومه موږ شپه وکړه سهار د هغه دانش تنبي راغی نو ما ته وایي چې یاره حاجي صاحب کالي راکړئ کپړې مطلب راکړئ ما څه پې کوې وایي دوکه ووایه استري کوو ما ورته ویل یاره زه خو خپلې کپړې چا ته نه ورکوم که استري مال یې راوړه نه په هغې باندې ډېر باس وکړو ما د استري راوړه زه یې خپله استري کوم اسد دانش راغی هغه ورته وایي چې یاره دا حاجي صاحب ډېر ذهني سړی دی موږ سره ډېر سفرې کړي دي اوس چې دی وایي نو ورشه استري وله راوړه چې استري راوړه نو زه ساحل صاحب پسې ورغلم نو ویل ساحل صاحب کپړې راکړه میا وکیل شاه فقیر خیل صاحب و هغه نه مې کپړې راواخیستې نو ساحل صاحب ته مې وویل ساحل صاحب کپړې راکړه څه وایي کوې ما ویل استري کوم وایي استري شته ما علاوه وایي ما استري راوړه زه یې خپله کوم ما ویل نه ته کپړې راکړه ته مشر یې ته به یې څنګه کوې وایي نه وایي تا باندې نه کوم ما ورته ویل ساحل صاحب زه ډېره ښه استري کوم وایي زما نه ښې نه شي کولی ما ستا نه یم خو نه مړه ما ټول عمر دردېدو ته وایې زما نه څنګه داسې ډېر واقعات دي چې لکه هغه زه ځان سره یاد کړم نو ما ته دا احساس وشي چې سابل کې یو ځل هغه تاسو هم زما په خیال هغه کې وایي په باچا خان مرکز کې چې راشد ورته ویل چې یاره اوس خو دې په مزو سر شوه لکه د پښتون رسالې مدیر شوې او هر څه نه مړه مې دا څه شی دی هلته به مې په دغه کې 2 جوړې جامې وګنډلې 500 روپۍ مې ما اخېستې سمه پاچاهي وه دا څه شی دی که نه نو ساحل صاحب زه دا اقرار کوم چې ډېر انتهایي خالص سړی دی یو وخت کې به ما کله ناکله چې شروع کړي داسې دا لفوانۍ خبره ده چې ما ته به کله ناکله دغه وکړي چې دا ډېر مغروب سړی دی 2-3 ځل یو ځل بس ګران باچا الله پاک دې زما داسې پېژنګلو وکړه
بیا داسې څه وخت بعد ملاو شو بیا چې بل ځل راغلی نو ما ورته ویل ما یاره کاکاجي داسې مه کوه زما پېژندګلوي ولې وایي ما دا سړی چې لکه هر ځل ورته ملاوېږي نو د نوي سره به ورسره پېژندګلو کوې نه دلته څوک یادېږي نه یې یادوي ما دا داسې مغرور غونته کې دی بیا د ده په ځای کې ناست ویله خبره دې ما ته یاده ده وایي ما نه هېر شي ما چې پرې سوچ وکړ بیا مې دی دغه کړ نو هغه زما په خیال چې هغه بیخي د حقیقت وایي ځکه په لکونو خلک ده سره ملاوېږي او ځای په ځای تعارفونه کېږي خو چې چا سره یو ځل دا مې وکتل چې داسې د یارانو یار دی چې یو ځل کوم سړی وپېژني نو د هغه سره بیا تر د ده چې کومه دغه د یو څه وخت مخکې اسد دانش صاحب دي او دوی څو ملګري د کابل نه راغله نو ما زه یاسې تنګولو دپاره راشد هم ورسره هغه ته تللی و پېښور ته میا صاحب دوی د هغه ځای نه د شپې جمع وو او 9:30 بجې وې چې دوی د ساحل صاحب دې ځای ته تللي وو نو هغه هلته تپوس کړی و چې تاسو څنګه چې دی نشته نو تاسو څنګه راغلئ وایي موږ خو د پېښور نه راغلو په اسلام آباد کې پاتې شوی دی نو ساحل صاحب ټلیفون وکړ ما ورته ویل ساحل صاحب دا د دوی ته ولې رانغلي ما دا د دوی قصور دی چې دوی د پېښور نه روانېدل او ما ته یې ویلی وه چې دوی د رسېدل زه به هم درغلی وم دوی اوس درغله اوس دا جمع دی لاره لړې دي او تیارې دي او په دې وخت به زه څه وکړم مړه وایي که تا د زړه کړه که نه ته اوس هم راتلی شي بیا هغه شیر عالم او یو دوه درې ملګري وو مونږ ویل زه درته وایم چې ته را روان شه مونږ د شپې 12:30 بجې ورسېدو نو ما ورته د دې ځای نه وویل چې صاحب صاحب چې زه د رسم نو شپه به تېرېږي دا جمع دی نو تاسو به ګپ هم لګولي د هغه زه به هلته څه وکړم وایي چې ته تر څو پورې ته نه یې ویده شوی موږ به تا سره ګپې لګو خو ما هغسې وه چې مونږ لاړو نو دا شیر عالم ګواه دی چې ساحل صاحب د شپې 3:30 بجې پورې مونږ سره ناست و ما بیا په زور پاڅوم چې بس دا خپله خبره واپس علم زه سهار چې مانځله پاڅېدم نو دی داسې راغی او داسې سر یې ښکاره کړه کسان یې وڅارل که نه ما ځان ویده کړو ما خو خوب هم نه دی کړی دی بیا زما په خیال چې سهار نور راختو نو ساحل صاحب ما 3 یا 4 پېرې په درېیم ځل یا 4م ځل چې دی ما ولیدل چې راغی نو زه رانیغ شوم دا نور بیا هم ویده وم ما ویل ساحل صاحب تاسو لکه چې وایي نه ډېر خوب مې وکړ خو ما ویل چې هسې د دوی زما نه مخکې پاڅي بیا به وایي چې دی وده دی او مونږ پاڅېدلي نو چې دی بیا راغی کېناستو نو ساحل صاحب ما کتلی دی چې هغه ډېر انتهایي سوچه انسان دی او ډېر خالص انسان دی د هغه زما په خیال شعر خو لکه زمونږ د ټولو مخکې دی او مونږ ته دې ټولو ته پته ده چې هغه د دې پښتنو ډېر لوی شاعر دی خو دا سړی په شخصیت هم ډېر خالص دی او ډېر زیات دی ډېره زیاته مینه ده پکې نو د ساحل صاحب باره کې خو دا تاسو مشران ناست دي زمونږ نه ډېر پېژني او هغه باره کې خبرې نه ختمېږي خو دغه څو خبرې ډېره زیاته